الحاج شیخ عبدالباقی حقانی د آزمون ملی اداری سرپرست، محترم شیخ رحیم الله حقانی د آزمون ملی اداری تخنیکی او اداری مرستیال، محترم معلم احمد حقانی د آزمون ملی اداری مالی او اداری چارو رئیس، محترم الفان الله عباد آزمون چارو د سمعون رئیس، رؤسای محترم اداره و نماینده محترم رسانه ها به برنامه حسابدهی دولت و ملت خوش آمدید. امروز اداره ملی امتحانات گزارش و دستاوردهای خود ارائه میکنند که در آغاز جناب حقانی صحبت می داشته باشند، به تعقیبشان جناب عباد صاحب و در آخر به سوالات خبرنگارای محترم میپردازیم. حالا جناب رئیس صاحب خواهش میکنیم تا صحبتهای خود ارائه کنند. بفرمایید. نحمده و نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. ټولو محترم حاضرینو، د افغانستان د اسلامي امارت په تشکیل کې د ازموینو ملي اداره یو لوی امانت ذمہ داری لري، او هغه دا چې ځوان نسل څنګه مناسبو ځایونو ته وروپېژندل شي او د دوی په توسط باندې څنګه د غوران ویجاړ افغانستان دا آباد کړي شي. د علمي قدرونو حوصله افزایي، د علمي قدرونو د استعداد قدر، د علمي قدرونو د ازموینو پایلې داسې پایلې چې ډېرې شفافې وي، ولس ته او ځوان نسل ته د منلو وړ وي. دا د دې ادارې ذمه داري ده. د اسلامي نظام د پاکمنۍ نه وروسته چې کله موږ دې ادارې ته راغلو، نو زموږ د ولس حالات داسې دي چې د نورو پریشانیو سره په څنګ کې اقتصادي ستونزې دا هم ډېرې لري. یو طرف ته د دنیا د منفي تبلیغاتو سره دا ولس مخ دی. موږ دوه نقطو ته متوجه شو. یو دا چې موږ څنګه ځوان نسل تشویق، د هغوی والدین مشران تشویق چې دوی ته فرصت ورکړه، دوی تشویق شي چې دوی راشي او لوړ زده کړې دا حاصل کړي. دویم دا چې کومې ستونزې د ځوانانو په وړاندې پرتې وي د ازموینو په ډګر کې، هغې دپاره څنګه مناسبې د حل لارې راویستلی شي. موږ د هغې دپاره یو کمیټي وټاکله او په ټولو هغه ستونزو باندې غور وکړو چې په تیر کې زمونږ ځوانان د هغې سره مخ وو او هغه د دې سبب ګرځېدلی و چې په کانکور کې به په ډېر تعداد کې ځوانانو ګډون دا نشو کولی، او 3 کاله 4 کاله د آمادګۍ کورسونه به زموږ ځوانانو دا وي، چونکې په دې ملک باندې 20 کاله یو طولاني جنگ تیر شو. د هغې منفي اثرات زموږ په تعلیمي او تحصیلي ډګر باندې دا هم شوي. ځوانانو خدمت هغسې نه دی شوی، د جنګونو د وجې نه، د اشغال د وجې نه. نو زموږ ځوانان سهولتونو ته ضرورت لري او باید د دوی دغه موجوده استعدادونه د دې نه یو درسته استفاده وشي او کوشش وشي چې د دوی استعدادونه مترقي شي. موږ داسې یو چوکاټو ته برابر کړو چې دغه 20 کاله چې دوی ستونزې تیر کړي، د هغې باوجود دوی په ډېر شوق سره، رغبت سره په کانکور کې په زیاته پیمانه باندې ګډون دا وکړو. دویمه نقطه چې موږ په هغې باندې کار وکړو هغه دا چې معمولا هر نظام کوشش کوي چې خپل ولس ته نوي سهولتونه برابر کړي. د سیمې په کچه، د نړۍ په کچه چې کوم سهولتونه ولسونو ته وي، ځوانانو ته وي، هغه باید دلته برابر شي.
موږ سره د دې نه چې د اداري تشکیل ډېر وسیع نو امکانات او وسایل ډېر نو خو د هغې باوجود موږ د شته امکاناتو د شته تشکیل نه په استفاده باندې دومره سهولتونه برابر کړل چې هغه د ځوان نسل نه پټ نه دي، افغانانو نه پټ نه دي. د کانکور ازموینه چې واغشتل شوه نو ټول ولس او هغه ګډونوال چې په دې کانکور کې برخه اخیستې هغه د دې سهولتونو شاهدان دي. دا چې عمده ستونزې وړاندې څه وي د کانکور په وړاندې او یا هغه سهولتونه چې موږ برابر کړي دي ځوانانو ته هغه ډېر زیات دي، وخت هم کم دی او تاسو هم ستومان نسته. نو موږ به د هغې یو لنډیز تاسو ته هغه واورو. اول مشکل زموږ د ځوانانو هغه دا و چې کله به دوی کانکور ازموینې ته راتله نو پوهاوی ورسره د ازموینې دا نه و، سیستم سره نابلد و. موږ د ازموینې نه 15 ورځې وړاندې ولایاتو ته ټیمونه دا ولېږل، د بروشرو د لارې د ویډیو کلیپونو د لارې مختلفو لارو نه کوشش وکړ تم استادانو ته ټریننګ ورکړو، استادان هم پوه کړو او د هر ځوان وختم پوهاوی دا ورسول چې راتلونکي کانکور امتحان طریقې کار دارنګ ده. نو په دې باندې هغه ولس پوه دي، ځوانان په دې باندې پوه دي چې د کانکور په ازموینه کې د ځوانانو سره ډیره لویه مرسته دا وکړه. دوی مشکل چې وړاندې ځوانانو لارونو هغه دا و چې کومې پوښتنې به دوی ته ورکول کېدې په هغې کې به پیچیدګي وه او هغه د پیچیدګۍ وجه د مشکل وجه دا وه چې دا پوښتنې به په دري باندې جوړېدې او بیا به ژباړل کېدې پښتو ته، نو هغه به عام فهمه نه وي، د هغې نه به ځوانان ډېر په عذاب وو. موږ د ژباړې تصور دا ختم، د پښتو پښتنه به د پښتو استاد جوړي، د دری پښتنه به د دری استاد جوړي، د ژباړې تصور ختم. دویم دا چې دوه کسه موږ د نظارت لپاره استادان ورسره ملګري کړو چې کوم استاد چې د پښتو یا د دری سوال جوړي دا دوه استادان به د هغې نظارت کوي چې دغه پښتنه مناسب ده که مناسب نه ده، کوم معیار چې د پښتنې لپاره ټاکل شوی ده په هغه معیار باندې دا پښتنه برابره ده که نه. دریم سهولت په پښتنه کې هغه دا و چې د پښتو یو ادیب د دری یو ادیب دا ورسره ملګری و چې د پښتو سوالونه به د پښتو ادیب ګوري چې ادبیات برابر وي او د دری پښتنه به د دری ادیب ګوري چې د دری ادبیات برابر وي. تاسو د دې شاهدان یاستئ چې زموږ کانکور امتحان سکالي په 5 پړاوونو کې په 5 پړاوونو باندې تقسیم او په ټول ملک الحمدلله دغه ستونزه به ستاسو غوږونو ته نه را رسېدلې چې په پښتنو کې مشکل دی او دا یوازینی کانکور دی سکالي چې ځوانان د هغې نه ډېر زیات خوشحال وو. د پښتون په میدان کې دوی هیڅ مشکل نه لاره. همدارنګې بل په سهولت هغه دا چې موږ سره چې کوم د پښتنو بانک نو هغه د پښتنو د بانک اصلاح وشوه، زوړ بانک، او د نوي کانکور دپاره موږ چې څومره امتحانونه اغشتلي دي د کانکور یا نور امتحانونه د هغې لپاره موږ تازه پوښتنې دا جوړې کړي. یعنې دا یو نوی ابتکار یو نوښت و چې موږ زړو پښتنو نه استفاده نه ده کړې او په دا خاطر باندې موږ کړی چې موږ استادان په دې باندې پوه کړي چې تاسو کوشش وکړئ چې ډېر واضح او اسانه او ساده پوښتنې دا جوړې کړئ چې زموږ ځوانان وکولی شي په کانکور کې کامیاب شي او زموږ د ناکامۍ کچه راکمه شي او ځوان ته حوصله په لاس باندې ورشي. بل مشکل زموږ د ځوانانو هغه د وخت کمې چې کله به مثلا ازموینې ته راغې نو د ده ټول وخت 2.5 ساعته په 2.5 ساعته کې به زیات وختونه په پوهاوي باندې ولګېد، نو کم وخت په پاتې شو، نو په دې کم وخت کې د 180 سوالونه نشو حل کولی. موږ دغه سهولت رامنځته کړو چې کله یو محصل ته د پښتنو کتابچه ورکړل شي
د هغې نه وروسته به د ده دپاره 4 ساعته وخت 4 ساعته چې دا انتهایي ډېر لوی سهولت او تاسې به پوښتنه کړې وي ځوانانو به درته حال ویلی وي دغه 4 ساعته ټیم د دې نه زیات و په 3 ساعته کې به دوی 3.5 ساعته کې به خپلې پوښتنې جواب کړې وي دا هغه سهولت و چې زمونږ ځوانانو ته ډېره لوی حوصله ورکړه او په ډېر لوی تعداد کې ځوانان راغلي په کانکور ازموینه کې برخه اخیستې وه ځکه د وړاندې نه موږ دا سهولتونه اعلان کړي چې سږ کال به د کانکور د ازموینې وخت هغه 4 ساعته وي یو بل عمده مشکل زمونږ د هغه افغانانو چې د ملک نه بهر پاتې کېږي اروپا کې پاتې کېږي یا په عربي ممالکو کې پاتې کېږي د په وړاندې ادوارو کې به چې د بهر نه څوک راغله نو دلته به چې د کانکور امتحان ورکول مطلقاً به ناکامېده او د هغې وجه دا وه چې هلته به زموږ ځوانانو په اروپا کې په انګریزۍ باندې درسونه ویلي په عربي هیوادونو کې به په عربۍ باندې درسونه ویلي دلته به پوښتنې په پښتو په دري باندې وي نو ډېر کم خلکو په دې کې کامیابېدو او دا تقریبا یو ډېره لویه ستونزه ده ځکه د 4 لسیزو نه زیات په دې ملک باندې جنګ مشکلاتو نو زمونږ میلیونونه افغانان هغه بهر ژوند کوي نو د هغه افغانانو د سهولت په خاطر باندې موږ 2 ژبې نړیوالې ژبې هغه اضافه کړې انګریزي او عربي هغه افغانان چې د بهر نه راځي او په کانکور کې ګډون کول غواړي کولی شي چې د انګریزي د ژبې انتخاب وکړه یا د عربۍ د ژبې انتخاب وکړه موږ په عربۍ کې هم ورته پوښتنې جوړو او په انګریزي کې انګلیسي کې دا هم ورته پوښتنې جوړو دغه سهولت وړاندې د افغانستان په تاریخ کې په کانکور کې دغه سهولت ځوانانو ته نه ورکړل شوی دغه سهولت موږ ځوان ته ورکړو هغه افغانان چې بهر پاتې دي او بهر وخت تیري او غواړي چې په کانکور کې ګډون وکړي نو په ډېره اسانه باندې په سهولت باندې دوی ګډون کولی شي او ازموینه دا سرته رسولی شي بل سهولت چې موږ رامنځته کړه هغه دا چې هغه ادارې چې موږ سره ربط لري موږ د هغوی لپاره امتحان اخلو د هغوی سره موږ خپله همغږي داسې وکړو وړاندې به داسې و چې شکایتونه به مخې ته راتلو هغه اداره چې مثلا هغوی به ځوانان معرفي کړي د ازموینې لپاره شکایتونه به یې کولو موږ ورسره همغږي سیوا کړه په همغږۍ باندې او په شریک تعامل باندې موږ دغه ازموینې په مخه باندې وړو نو تاسې ګورئ چې موږ تقریبا د ډېرو ادارو د ډېرو تعلیمي ادارو ازموینې واغشتې خو د ادارې لخوا دا شکایت مخې ته نه دی راغلی چې د ازموینې ادارې چې کوم ازموینه اغشتې موږ د هغې نه قناعت دا نه لرو بل سهولت چې موږ هغه رامخې ته هغه دا چې د کانکور ازموینې په دوران کې موږ د خپل نظارت پروسه دا مضبوطه کړې ده په دې خاطر باندې چې د هر ګډونوال د استعداد قدر وشي او په لیاقت باندې په استعداد باندې خلک کامیاب شي او د نقل زمینه سازی نه دا ورته کړي کوشش هم کړي چې څوک نقل ونه کړي او په خپل استعداد باندې خلک کامیاب شي دا مختصر مهم سهولتونه او هغه مشکلات چې مثلا موږ د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات دا کړي دي زموږ د ادارې چون کې مهمه ذمه داري د ازموینه اخیستل دي نو د ازموینو د وړاندې چې کوم مشکلات او ستونزې وي هغه موږ واري کړي دي او کوم سهولتونه چې زموږ سره امکاناتو د هغه سهولتونه موږ ورته برابر کړي د هغې یو څو نمونې موږ ستاسو وړاندې هغه پیش کړي موږ تر اوسه پورې د مختلفو ادارو نه 19 ازموینې دا اخیستې وړاندې د دې ادارې یو لویه ذمه داري هغه صرف د 12 پاسانو ازموینه اخیستلو او پوهنتونونو ته معرفي کولو زموږ د راتلو نه وروسته د ریاست الوزرا د حکم په اساس باندې د ټولو ادارو ازموینې دغه اداره اخلي لکه په نورو هیوادونو کې هم دا معمول وي چې د ملک په کچه باندې څومره ازموینې چې وي دا د امتحاناتو اداره دا اخلي نو موږ 19 ازموینې دا اخیستې دي او په دې 19 ازموینو کې 3,04,583 کسانو ګډون دا کړی دی یعنی تقریبا هغه 3,15,000 کسانو موږ سره ګډون کړی دی 3,15,000 کسانو نه موږ ازموینه اخیستې ده په دې یو کال کې دغه 3,15,000 کسان تقریبا
د دوی هغه معلومات هم دا ثبت شوي دي، بایومیټریک معلومات یې ثبت شوي دي. همدارنګه چې کم کسان مثلا هغه کامیاب شوي دي هغه 1,14,000 کسان موږ مختلفو ادارو ته ورپېژندلي دي، په ازموینه کې بریالي شوي دي او د هغې نه وروسته موږ 1,14,000 کسان موږ مختلفو ادارو ته ورپېژندلي دي. زمونږ د کانکور ازموینه دغه تېره جمعه خلاصه شوه، صرف متفرقه او څه ازموینه پاتې ده، په راتلونکي جمعه مرې به انشاءالله هغه سرته ورسي. خو د کانکور ازموینه زمونږ عمومي ازموینه چې وه دغه تېره هفته هغه تېره جمعه باندې سرته ورسېده. په سږ کال کانکور ازموینه کې زمونږ عمومي کانکور متفرقه د دیني مدارسو 14 پاسانو امتحانو چې په دې کې زمونږ ګډونوال 95,102 کسانو موږ سره ګډون دا کړی و، 95,102. خو دغه تعداد هغه د ذکورو دی. موږ چې دغه تعداد ته وګورو د وړاندې کال د تعداد په نسبت باندې زموږ دغه تعداد زیات دی. یعنې که موږ د ملک موجوده وضعیت ته وګورو یا هغه منفي تبلیغاتو ته وګورو چې نن سبا د نظام په خلاف یا د ادارو په خلاف یا د ولس په خلاف باندې کیږي، نو الحمدلله د دې ټولو برخلاف زمونږ ځوانان په زیاته پیمانه باندې په کانکور ازموینه کې ګډون دا کړی و. تېر کال زمونږ ګډونوال 55,583 کسان، 55,583 کسان او سږ کال ګډونوال زمونږ 95,102 کسان دي، 95,102 کسان چې دا تقریبا 100,000 کسانو تعداد زمونږ سږ کال په کانکور کې دا اضافه و. یعنی د تیر کال په نسبت باندې زمونږ کانکور کم شوی نه دی، ازموینه کم شوی نه ده، ګډونوال کم شوي نه دي، بلکې سږ کال تعداد هغه 100,000 دا اضافه و. او د هغې وجه دا وه چې هغه مشکلات چې وړاندې د کانکور په وړاندې وو، د ځوانانو په وړاندې وو، هغه مشکلات د هغې لپاره موږ د حل لارې ایستلې وې. همدارنګه ځوان نسل ته حوصله ورکړې وه او سهولتونه برابر کړي چې د هغې یو څو نمونې موږ ستاسو مخې ته کېښودې. د دغه سهولتونو په وجه باندې او په دې وجه چې هغه د مشکلاتو مخنیوی شوی و، زموږ ځوانانو الحمدلله د 100,000 په تعداد کې زیاتو کسانو ګډون کړی دی په سږ کال کانکور کې، چې دا یو ترقي ده په دغه میدان کې. همدارنګه هغه ځوانان چې مثلا هغوی د ادارې نه ځان پوی کول غواړي، یو ځای کې ورته اشکال وي، نو د ادارې د ټولنیزو پاڼو واتساپ، مسنجر او ټلیفون د لارې په دې یو کال کې 1,10,000 کسانو ته معلومات دا ورکړل شوي دي، 1,10,000 کسانو ته. یعنې موږ د مشکلاتو د اورېدو لپاره یو نظام لرو او د هغې د حل کولو لپاره یو نظام لرو، د هغې لپاره مستقله اداره لرو. هغوی شپه ورځ د ځوانانو سره په رابطه کې دي، یو ځوان ځان پوی کوي، یو ځوان سره سوال دی، پوښتنه کوي. نو په دغه یو کال کې موږ 1,10,000 کسانو ته معلومات دا ورکړي دي، 1,10,000 کسان. همدارنګه 20,360 کسانو شکایتونه په آنلاین طریقې سره هغه ثبت شوي دي، بیا دغه مربوطه ادارې سره دغه مشکلات شریک شوي دي او بیرته معلومات دا ورکړل شوي دي. نو 20,360 ګډونوال د آنلاین د لارې خپل هغه مشکل حل کړی دی. همدارنګه یو عمده ټکی هغه دا چې الحمدلله سږ کال په کانکور ازموینه کې داسې نه دي شوي چې یو تن د بل ځای په عوض باندې ناست دی او ازموینې دی ورکړي وي. یعنې په ټول افغانستان کې دا یو ریکارډ دی چې سږ کال په ازموینه کې دومره نظم و چې داسې نه دي چې یو انسان په ځای باندې دی، یو ګډونوال په ځای باندې دی، یو داوطلب په ځای باندې بل داوطلب امتحان دا ورکړي وي. یعنې زموږ هغه نظم او هغه ترتیب الحمدلله سږ کال ډېر زیات برابر د مخکې په نسبت باندې. زموږ جذب چې دی سږ کال د لوړو زده کړو، نیمه لوړو زده کړو په میدان کې هغه 6,918 کسان جذب لرو، یعنې تقریبا 9,000 کسانو هغه جذب چې کوم دی نو دا موږ لرو. دا چې په راتلونکي کې زموږ هغه عمده پلانونه څه دي، نو اجمالي طریقې سره اولنۍ خبره دا ده چې زموږ کوشش دا دی چې موږ د ازموینې دغه اداره داسې معیاري جوړه کړو چې د منطقې په کچه باندې یا د نړۍ په کچه باندې چې کوم سهولتونه وي په دې میدان کې هغه موږ دلته برابر کړو. دویمه هغه دا چې استراتیژیک پلان لنډمهاله، مجمعهاله، اوږدمهاله په هغې باندې کار روان دی، انشاءالله هغه به تکمیل شي.
دریم هغه دا چې تر اوسه پورې د ادارې خپل قانون نه لارو الحمدلله په هغې باندې هغه کار وشو هغه قانون تیار دی منظورۍ ته چې کوم ځای وړاندې شوی دی او زموږ چې کوم لوایح او طرز العملونه لرل نو په هغې باندې بیا موږ غور وکړو هغه مشکلات چې مثلا په دې کې موجود وو او زمونږ د کانکور د ترقۍ په مخ کې معنی هغه مشکلات موږ لرې کړي دي او نوې نوې سهولتونه موږ په نظر کې نیولي دي چې موږ څنګه وکولی شو ځوانانو ته نوې سهولتونه برابر کړو چې موږ ځوان نسل ته په علمي میدان کې حوصله دا ورکړو بله مهمه خبره دا ده چې موږ د لوړو زده کړو سره وزارت سره او د معارف وزارت سره په جریان کې په دې هڅه کوو چې زمونږ راتلونکي کال کې ازموینه دا اختصاصي شي په دې باندې کار روان کړی دی او الحمدلله د خصوصي پوهنتونونو په برخه کې موږ د لوړو زده کړو وزارت سره په دې نتیجې باندې رسېدلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو ازموینه به په راتلونکي کې دا به امارت اخلي امارتي به وي او اختصاصي به وي په درې برخو باندې موږ دا ویشلي طبي علوم ساینسي علوم او اجتماعي علوم دې کې بس موږ ځوانانو ته سهولتونه مخې ته راشي زموږ د کانکور جذب دا به سیوا شي زموږ د کانکور ګډوډوال دا به سیوا شي په دغه دریو برخو باندې چې موږ کانکور وویشو اختصاصي شي د راتلونکي کال لپاره به انشاءالله زموږ دغه میدان غني وي په لکونه ځوانان به نور حوصله پیدا کړو په دغه کانکور کې به دوی هغه ګډون دا وکړي بل کار چې موږ هغه شروع کړی دی غواړو چې هغه سر ته ورسو هغه دا چې دغه موجوده چې کوم زموږ سیستم دی د دې تقریبا کافي وخت شو او دا ټولو پوښتنو ته او ټولو غوښتنو ته پوره جواب دانی شي ویلې او بل دا چې دا بهرنۍ دی نو کوشش هم دا دی چې نوې سیستم داسې جوړ کړو چې یو طرف ته زموږ موجوده مشکلات پکې حل وي غوښتنې پکې جواب شي تقاضې پکې جواب شي او بل موږ خپل سیستم ولرو نو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت سره په شریکه باندې کوشش روان دي تر ډیره حده پورې په دې باندې کار شوی دی کوشش کوو چې آینده لپاره خپل یو سیستم ولرو همدارنګه چې نړیوال کم نظام دی او کم سیستم دی دا غي لپاره موږ کوشش شروع کړی چې موږ داسې یو سیستم ولرو د کانکور چې هغه په نړیوالو تقاضو باندې پوره وي په هغې کې موږ د ترکیې هیواد سره مجلسونه کړي دي دوه درې مجلسونه هم کړي دي دوه هیئت د دوی دلته راغلي دي او په راتلونکي کې نږدې کې وخت کې به ان شاء الله یو هیئت د دوی راشي هغوی را سره وعده کړې چې موږ ستاسو کارکنان هغوی ته ټریننګ ورکوو او د ترکیې دغه موجوده سیستم دا درکوو نو تاسو ته واضح ده چې تقریبا زموږ دا سیستم زیاته برخه د ترکیې سره ورته دی او هغه سیستم نن سبا ډېر مترقي سیستم دی و آینده دپاره هم کوشش دا دی چې هغه د ترکیې مترقي سیستم هغه دلته ځوانانو ته د هغې سهولت دا برابر کړو همدارنګه په راتلونکي کې موږ دا اراده ده چې موږ د پښتنو مختلف بانکونه ولرو او د هر یو بانک لپاره خپل ځانګړي هغه سرورونه چې کوم نه دا نصب کړو همدارنګه یو بل سہولت موږ په نظر کې نیولې ده هغه دا چې موږ چې کوم بانک نه کیږي نو پاغي کې به لکه په خا یوازې په دریو پښتو کې به پښتني جوړې دي اوس چې موږ نوې بانک جوړو او مختلفې برخې د بانک وي نو هغې کې به د انګریزي او د عربۍ د سوالونو لپاره هم ځای وي همدارنګه موږ په آینده کې دا اراده ده چې د ټولو دیني مدارسو د لوړو د دیني مدارسو د علماو هغه امتحان دا واخلو او همدارنګه دا اراده لرو چې زموږ څومره مسلکي کارکنان دي د هغوی مهارتونه سیوا شي ارتقا د ظرفیت مخې ته راشي همدارنګه دا اراده لرو چې په آنلاین طریقې سره د ډلهیزو امتحانونو لپاره د نوملیکنې سیستم چې کوم نه دا برابر چې زموږ ځوانان په آنلاین طریقې سره وکولی شي خپل ثبت نام وکړه او د هغې لارې نه په ازموینه کې ګډون دا وکړه زموږ د ادارې هغه خدمات او لاسته راوړنې خو هغه ډېرې زیاتې دي خو چونکې وخت کم دی دلته محدود وخت دی نو په دې خاطر باندې هغه مختصر وضاحت ما ورکړ نور باقي وضاحت چې کوم نه هغه به زموږ ملګری ورکړه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.